د خبرونو سرټکی د کندوز ولایت مقام کې د ښې حکومتولۍ او د قانون حاکمیت سکتور میاشتنۍ ناسته د غونډې مشرتابه وایي مسؤلین دي د ولسونو غوښتنو ته پر وخت رسیدګي وکړي د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لوري په دې ولایت کې د لرغونو اثارو او فرهنګي میراثونو ساتنې په موخه د غونډې جوړول مسؤلینو له ولسونو وغوښتل چې د لرغونو اثارو په ساتنه او پالنه کې دي خپل ایمانی او وجداني مسؤلیت ادا کړي او په کندوز ولایت کې د انټرنیټي خدماتونو کمزورتیا او د ولسونو غوښتنې د دې ولایت اوسیدونکي وایي په کلونه یې کمزوری انټرنیټ زغملی نور یې د زغملو توان نه لري د کندوز ملي رادیو تلویزیون لیدونکو سلامونه ستړي مشئ نن سه شنبه د 1440 سپوږمیز کال د ذوالقعدة الحرام د میاشتې لسمه د 1402 لمریز کال د غبرګولي یا د جوزان نهمه چې د 2023 زیږدیز کال د مای د میاشتې له 10مې نیټې سره سمون لري بشپړ خبرونه زه ایمل اقتاش یم د کندوز ولایت مقام د غونډو په تالار کې د ښې حکومتولۍ او د قانون حاکمیت د سکتور غونډه جوړه شوه یا د غونډه چې د ولایت مقام د دفتر رئیس په مشرۍ جوړه شوې وه د کندوز امنیه قمندان او د اماراتي ادارو رئیسانو او استازو ګډون کړی و چې په بیلابیلو ستونزو خبرې او د حل لارې چارې ورته په ګوته شوې د ښې حکومتولۍ او د قانون حاکمیت د هغې غونډې د اجنډا سرلیک و چې نن د ولایت مقام د دفتر رئیس په مشرۍ داسې مهال جوړه شوې وه چې د کندوز امنیه قمندان د استخباراتو مرستیال او د اماراتي ادارو رئیسانو او استازو پکې برخه اخیستې وه ناسته د قرآن اعظم الشان په سپېڅلو آیاتونو پیل پرې پسې د اجنډا مطابق د اقتصاد محکمې د فرامینو او مصوبو د څارنې رئیس د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مسؤلینو په خپل وار سره د غونډې رهبرۍ ته خپل کاري راپورونه وړاندیزونه وړاندې کړل په ورته مهال د ولایت مقام د دفتر رئیس چې د نننۍ غونډې مشري پر غاړه وه د جلسې د ګډونوالو د راپورونو اورېدو وروسته یې خبرې وکړې مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه چې ولسونو ته د ښه خدماتو وړاندې کولو په برخه کې دي له وړاندې ګوټلي ګامونه پورته کړي موږ غواړو چې هر څوک په ازاده توګه د خپل تعلیم او مسلک له مخې د رقابت له لارې راسي نو دا هر څه په دې هدف سوي چې ولس هم فاصله پیدا نه کړي او په اخلاص سره اسلامي نظام او ولس لپاره هم خدمت وړاندې شي نو په آخر کې یو ځل بیا هیله او غوښتنه له ټولو اداراتو څخه د دغه سکتور او کمیټې څخه خاص کر ښاروالۍ چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي په ځینو برخو کې دوی توجه غواړو چې د خپل خدمات لا زیات کړي خاص کر دغه کوم قیمتونه چې ښکته پورته کیږي د مثال په توګه تیر کال یا څو میاشتې وړاندې اوړه په 2800 بوجۍ اوس هماغه اوړه 1100 ته راغلي خو په نانبایانو کې د ډوډۍ وزن هماغه ده او قیمت هم هماغه ده نو دا د دوی مسؤلیت ده چې باید نظارت تر سره کی همداسې په نورو برخو کې هم همداسې د تیل ګران اوس ارزان سوي دي کرایې هماغسې لوړې دي دغسې د مثال په توګه داسې ډېرې برخې شته دي چې دوی مسؤلیت جوړیږي د یادونې ده چې د ولایت مقام د ښې حکومتولۍ او د قانون د حاکمیت د سکتور ناسته هره میاشت یو ځل د سې شنبو په ورځو کې د اړوندو دولتي ادارو د مسؤلینو په حضور کې جوړیږي چې نن دغه غونډه د دې ولایت د دفتر رئیس په مشرۍ جوړه او مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وشوې کندوز کې د لرغونو اثارو او فرهنګي میراثونو ساتنې په موخه غونډه وشوه نن په کندوز ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او هنر امریت لخوا د لرغونو اثارو او میراثونو ساتنه او پالنه او د هغوی د ساتنې لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو تر نامه لاندې غونډه ترسره شوه چې د دولتي ادارو رئیسانو ترڅنګ ګڼ شمیر فرهنګیان شاعران او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه
د کندوز ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په عامه کتابتون کې پرتمینه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي عبدالغفور شهیدزي، د اطلاعات او کلتور رئیس مطیع الله روحاني، د پوهنتون رئیس او استادانو، فرهنګیانو، شاعرانو، لیکوالانو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. پیل کې د کندوز اطلاعات او کلتور رئیس مطیع الله روحاني خبرې وکړې. د لرغونو اثارو او میراثونو ساتنه یې د خلکو مسؤلیت وګڼه. له هغوی غوښتنه وکړه ترڅو په دې برخه کې له اطلاعات او کلتور ریاست سره په هر اړخیزه توګه مرسته وکړي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې دغه شان برنامې د اطلاعات او کلتور وزارت په لارښوونه د هیواد په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې چې نن په کندوز ولایت کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. موږ تاسې هیواد یو غني هیواد ده او تقریبا په ټول هیواد کې 15,000 شاوخوا تاریخي ځایونه او فرهنګي ځایونه موږ تاسې لرو. نو موږ د دې ولایت په ځوانانو باندې د دې ولایت په مشرانو، سپینګیرو او هغه خلک چې په دې ولایت کې ژوند کوي، که هغه د اداراتو مسؤلین دي او که نور عام خلک دي، موږ له هغې نه غوښتنه کوو چې د تاریخي ځایونو په ساتنه کې له موږ سره همکار واوسي. دغه راز د عدلي رئیس شیخ الحدیث مولوي عزیز الله سعیدي او د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزي خبرې وکړې. د لرغونو اثارو او فرهنګي میراثونو ساتنې په موخه د ارزښتمنو خبرو ترڅنګ د اطلاعات او کلتور ریاست له دغه شان برنامو څخه یې مننه وکړه. بار بار حق قرآن عظیم شان کې ذکر کیږي. تاسو گشت و گذار وکئ، تاسو په دې کې نظر واچوئ، تاسو په دې کې فکر ووهئ. انجام د هغه کسانو چې هغه کفار ولم هغه د هغو انجام څنګه دی. نن عصر کې موږ تاسې ژوند لرو. د خپل کتاب، د خپل قلم په اهمیت باندې باید پوه سو. قلم او کتاب نهایت زیات اهمیت لري او ورسره آثار قدیم. دا ډېر ښه کار دی. د کلتوري میراثونو ژوندي ساتل، د دوی پالل، ولس د دې په اړه پوهه ورکول، دا دومره لوی کار دی چې کله کله خو رښتیا وایم د نوي نظام نه د دې کارونو توقع خلک ډېره کمه کوي. خلک فکر کوي چې د دې برخه ته ډېر زیات پام نه کېږي ځکه نظام نه په پښو درېدلی ډېر نور اولویتونه لري. خو چې کله داسې سړی داسې ویني یو ډول انرژي اخلي. د دې غونډې په یو سنډه کې چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا او ملي راډیو ټلویزیون امریت په مرسته د تاریخي ځایونو په موخه مستند فلم جوړ شوی و، ګډونوالو سره شریک شو. پای کې د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي عبدالغفور شهیدزي خبرې وکړې. د یادې برنامې ترسره کولو له امله د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د اوسني نظام مسؤلینو په هره برخه کې د پام وړ کارونه کړي. د هغه په وینا چې دا د دې ښکارندویي کوي چې مسؤلین څومره هیواد ته ژمن دي او په دې برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. اوس د دې وخت راغلی چې له دغو فرصتو څخه ښه استفاده وکړو، په ګډه کار وکړو، د ورورۍ فضا رامنځته کړو، یو بل ته غېږ ورکړو. د دې هیواد په جوړېدو کې د دې نظام لا تقویه کې او د دې ولس ضرورتونو او مشکلاتو ته د رسیدګۍ په خاطر باید لاسونه سره ورکړو، په ګډه کار وکړو ترڅو مو هیواد له هغسې بدبختۍ او مشکلاتو سره بیا مخ نسی. د یادولو ده چې داسې مهال د کندوز اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د لرغونو اثارو د ساتنې او پالنې په اړوند غونډه جوړیږي چې د دې وړاندې هم د یاد ریاست له لوري ورته ناستې جوړې شوې وې. د کندوز ولایت عامه روغتیا ریاست د خوړو او درملو کنټرول امریان نن په ښار او هټیو کې یو اندازه بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي راټول کړي دي. په اړوندې زموږ همکار محمد الله ارچیوال راپور چمتو کړی چې اورو یې. د کندوز عامه روغتیا ریاست د خوړو درملو کنټرول امریت او ټاکل شوی هیئت نن د یاد ولایت له هټیو څخه په زیاته کچه تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکي راټول کړي دي. اول ځل بررسي زموږ دا د یو اصلاحي خبر په شکل ده، که دوم ځل بررسي کې له چا سره تاریخ تیر او بې کیفیته مواد ګیر سو نو قانوني چلند به ورسره کیږي. دکان یو ګدام هر شی چې و هغه به موږ ورته لکه ورکوو او هغه قانوني زموږ د امریت د لاهي وظایف مطابق به ورسره قانوني چلند کیږي. هټیوالو دکاندارانو نه مو هیله ده د هر کله چې دوی دغه دواګانې راواردوي یا یې راوړي یا یې اخلي، دوی تاریخ ته ډېر متوجه اوسیږي ځکه دغه بې کیفیته یا تاریخ تیره مواد دا خو له موږ نه ډاکټرانو ته ښه معلومیږي چې د انسان صحت ته هغه تاوان کوي، نو دوی باید دې برخه کې زیاته توجه وکړي او زیاته پاملرنه غواړو.
اگر دوای تاریخ‌تیر پیدا کردیم این پیرا مشکل ندارد. دوای تاریخ‌تیرشان پیشان میبریم. اگر در آینده اینمی طوری اعمال را اینا کرد و ما مردم میتونیم که اینمی بیایم اینمی دواخانه او را لاکومور کنیم. په ورته وخت کې د کندوز ښاریان د خوړو او درملو کنټرول او کیفیت امریت له دې ګام څخه خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې دا لړۍ دې همداسې روانه وساتي. یک دوا تاریخش تیر میشه و یک مسلمان تطبیق میکنه و خودش هم مریض باشه و خودش هلاک میشه، تباه میشه، خودش یک جرم است، یک قتل است در مقابل یک بشر و یک انسان. باید از این جلبگری شود. امارت اسلامی میخواهیم که کار تعقیب کنه 100%. بل لور ته په کندوز کې د درملو پلورونکو اتحادیې رئیس د اقدام ستایي او ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به خپلې هڅې له دوی سره ګړندۍ وساتي. دیگه همکاری ما اینمی است که ما دوای تاریخ گذشته که از دکان‌ها ما جمع‌آوری میکنیم، ما در داخل استاک خود این جمع‌آوری میکردیم قبلا که در 3 ماه به ریاست محترم صحت عامه ما این بعد سرشان میدادیم که با در دشت آبدان جمع هدر میگردید. د تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکي په داسې وخت کې د ټاکل شوي هیئت له لوري راټول کیږي چې څه موده وړاندې هم د یاد کمیسیون لخوا په زیاته اندازه تاریخ تیر او بې کیفیته غذایي توکي راټول او له منځه وړي وو. کندوز میشته اوسیدونکي د انټرنیټي خدماتو له کمزوري فعالیت څخه په تنګ راغلي. وایي چې په لوړ قیمت سره له انټرنیټ نه پوره ګټه نشي اخیستی. په همدې مهال په یاد ولایت کې د دولتي مخابراتو مسؤلین د خلکو ستونزې مني خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو کې به ستونزې ته د پای ټکی کیږدي. له مخابراتي شبکو د کندوزیانو ګیلې د اسلامي امارت د سیمهییزو مسؤلینو وعدې. په کندوز ولایت کې میشت ولسونه د مخابراتي شبکو له لوړ لګښت او کمزوري انټرنیټ څخه په تنګ راغلي. د اسلامي امارت څخه غواړي چې د دې ولایت اوسیدونکو ستونزو ته دې جدي پاملرنه وکړي. انټرنیټ هغه کوم هغه چې دا هیڅ کار نه کوي، موږ ته ډېر ضعیفه ده په هر نگاه. یعنی که په کور کې کینو که هر شبکه یې هیڅ موږ ته صحیح کار نه راکوي، ام بي هسې مصرف کیږي، پیسې ښې زیاتې اخلي، اما موږ ترې نه صحیح ګټه نشو اخیستلی. شبکه‌های مخابراتی طوری که اعلانات دارن، انتشارات دارن، به اون سویه خدمت یا خدمات عرضه نمیکنن. فقط متوجه از این هستند که چگونه از جیب مشتریای خود پول به اکانت‌های خود چی کنن ارسال کنن. په همدې مهال د کندوز مخابراتو ریاست د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزې د مخابراتي او انټرنیټي کمزورتیا په برخه کې مني خو وایي نږدې ده چې دغې همیشنۍ ستونزې ته دې رسېدنه وشي. شرکتونو سره موږ د خلکو دغه مشکلات شریک کړه خو دوی موږ ته پوره ډاډګیرنه راکړه شرکتونو چې موږ دغه د ولسوالیو کې چې د خلکو خدمات خراب دي او په مرکز په شمول باندې نو په نږدې راتلونکي کې موږ امید لرو چې دا خلک د دې خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. انشاءالله موږ کوشش کړی دی بار داسې مهال د کندوز ولایت اوسیدونکي د انټرنیټي شبکو د کمزورتیا څخه سر ټکوي چې د دې وړاندې په دې ولایت کې د ځینو ولسوالیو سیمو بانډو اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزورتیا او نشتون څخه یادونه کړې وه. او به ګورو چې په دې ولایت کې د مخابراتو ریاست مسؤلین د کندوز ولایت اوسیدونکو غوښتنو ته څنګه رسیدګي کوي. دا به وخت ځواب راکړي. ایمل اقتاش د افغانستان ملي تلویزیون کندوز. د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس د یو رسمي سفر په ترڅ کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د کرنیزو خدماتونو د مدیریت او د عشر او زکات راټولولو له کارونو څخه لیدنه کړې. د کرنې د ریاست مسؤلینو د دې سفر موخه بزګرانو او مالدارانو ته د اسانتیاو برابرول په ګوته کړي دي. بیا هم زموږ همکار له نورو جزئیاتو سره. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي امان الله حسن د خپل رسمي سفر په ترڅ کې په داسې حال کې چې یو شمیر پلاوي ورسره مل وو د امام صاحب ولسوالۍ د کرنې ریاست د کرنې او مالدارۍ د چارو له عمومي مدیریت څخه د لیدنې او څارنې ترڅنګ د چارو په لا ښه والي ټینګار وکړ. نوموړی د کرنې او مالدارۍ ریاست عمومي مدیریت ته لارښوونه وکړه چې د کرنیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دي ټولې ستونزې هوارې کړي څو ولس ته په وخت خدمات وړاندې شي. په همدې مهال د امام صاحب ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ عمومي مدیر
د دې ریاست مشرتابه ته د ښه راغلاست ترڅنګ د خپلو مامورینو هڅې بېسارې یادې کړې. ویې ویل چې ولس ته د خدمت وړاندې کولو په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. په ورته مهال د کرنې د ریاست پلاوو په امام صاحب ولسوالۍ کې د عشر او زکات د راټولولو له بهیر څخه څارنه وکړه او مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي. دا سفر په داسې مهال کې ترسره کیږي چې د کرنې ریاست تل د بزګرانو او مالدارانو د ژوند هوساینه لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. او وروستی خبر د کندوز ګلتپې ولسوالۍ ته ورځو. د کندوز ولایت د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د خروټي کانال د کیندې او پاکولو خبر ورکوي. کروندګر زیاتوي چې یا د یاد کانال کیندنې سره اوس په سمه توګه ځمکې خړوبیږي او ورسره د اوبو نشتوالي ستونزه به هم په بشپړه توګه هواره شي. بیا هم زموږ همکار راپور راکوي. د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي له یوې میاشتې وروسته د خروټي کانال کیندنې او پاکارۍ اوس اوبه په سمه توګه د دوی تر کروندو رسیږي. د بزګرانو په خبره د دغه کانال په کیندنې او پاکولو 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او په دې برخه کې د سیمه ایزې ادارې رول اغیزمن یادوي. د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې وخت کې د خروټي کانال کیندنې او پاکارۍ خبر ورکوي چې له دې وړاندې د یاد کانال په وسیله څه د پاسه 12,000 جریبه ځمکه خړوبېدله. د کندوز ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د راډیو اوریدونکو په خواله رسنیو کې مینوالو دا به زموږ د دې مهال خبري ټولګه تر بیا مو په لوی رب سپارم په مخه مو کشه د الله پامان.